زد ټول تا قربان شم ترا تیر تر ملو سری تا احمدی محمدی تا نبی خیر البشری زد ټول تا قربان شم ترا تیر تر ملو سری تا احمدی محمدی تا نبی خیر البشری. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايا ایمان سو او یا سوش پیتا څانګه ده غوره څانګه دي كلمة توحيد لا إله إلا الله ويلدي او ټیټه درجه او ټیټه څانګه للارې څخه د ضرر لري کول ده او حیا د ایمان یو څانګه ده. متفق علیه. بخاری او مسلم د دې حدیث په متن او سند باندې متفق دي. مو او تاسي په ورځنیو محاورو کې دا اصطلاح زیاته کارو. فلانی بی ادب ده او فلانی ادبناک ده. ادب چی شی ده؟ ادب هغه اخلاق دي چې انسان ور باندې ښکلی ښکاري، لکه سخا، زړورتوب، ښه مزاج، غوړېدلې سینه، پراخه ټنډه او داسې نور. ادب هغه اخلاق دي چې انسان ځان ور باندې ښایسته کوي او خلک یې ور باندې ستایي. حیا هم د ادب او اخلاقو یو برخه ده. حیا په انسان کې هغه صفت ده چې انسان د هغه څه کولو ته هڅوي چې په هغې باندې دی ښه ښکارېږي او د نورو په نظر کې ور باندې ښایسته ښکاري. او حیا هغه صفت ده چې انسان د هغه څه پرېښودلو ته مجبوروي چې په هغې باندې دی بد ښکارېږي او یا د خلکو ور باندې بد ایسي. کله چې انسان یو داسې کار کوي چې هغه له انساني مروت او میړانې سره مخالف وي، ټکر وي، له خلکو څخه شرمېږي. که کله یو ناروا کار کوي نو له الله تعالی څخه شرمېږي. که کله یو فریضه پرېږدي هم له الله تعالی څخه شرمېږي او هغه کار سرته رسوي. او که کله د یوه کار کول ضروري وي او دی پرېږدي له خلکو څخه شرمېږي. ځکه خو حیا د ایمان یو برخه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو په یو سړي باندې تېرېدلو چې هغه خپل ورور ته د حیا په باره کې نصیحت کاوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا سړی پرېږده ځکه چې حیا د ایمان یو برخه ده. دا معنا چې د حیا په مورد کې هم دومره کافي ده چې حیا د ایمان یو جز ده. په یو بل روایت مسلم کې راغلی دي چې حیا ټول سره خیر. حیاناک انسان به تاسو ګورئ کله چې په لاره باندې روان وي په حیا کې روان وي، نه داسې تک کوي چې هغه ډېر بیړنی، نه په ځغاسته ځي ځکه چې وایي چاته به بد پرې ښکاره سي، او نه داسې په نخرو او په تکبر باندې ځي چې بل چاته بد ور باندې ښکاره سي. کله چې خبرې کوي هغه خبرې کوي چې هغه ښې خبرې وي، پاکې خبرې وي، ښایسته خبرې وي، تر څو نور خلک یې ور باندې وستایي. او که چېرته یو انسان بې حیا وي، بې شرم وي، بیا چې یې څه زړه غواړي هغه کوي او له هیچا نه شرمېږي.
لکه په یو صحیح حدیث کې راغلی دی ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. د نبوت لومبۍ خبره چې خلکو ته ورسېدله هغه دا و چې نه شرمېږي نو څه زړه غواړي هغه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو انسانانو ډېر زیات حیاناک. په حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغې پیغلې چې واده یې نه سوی او په پړونې کې وي زیات حیاناک. موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو چې یوه ناواده سوې پیغله چې په کور کې لوسوې وي او پړونه یې په سر وي څومره زیات شرمېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر همدغې پیغلې زیات حیاناک. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم له حق ویلو څخه مخ نه اړاوه. کله هم حیا د حق په مورد کې د هغه مانع نه ګرځي. کله چې به انساني حقوق ضایع کېدل او یا به د الله تعالی حقوق پایماله کېدل بیا تر بل هر چا زیات زړور و او حیا یې نه مراعات کوله. خو کله چې به الهي او یا عبادي حقوق نه پایماله کېدل بیا تر ټولو زیات حیاناک. نو زما مسلمان وروره حیا د تا ښکلا ده، حیا د تا ګیڼه ده. حیا کله هم له لاسه مه ورکوه، که په هر ځای کې وي که په هر مورد کې وي. حیا ستا شخصیت لوړوي، حیا د تا د غوره شخصیت ترجماني کوي. که دا حیا ته په لیکنو کې کوي، که دا حیا ته په مجلسونو کې مراعات کړي، او که دا حیا ته له یو چا سره په برخورد کې مراعات کړي، که دا حیا ته د انټرنیټ په صفحاتو په ټولنیزو رسنیو په لیکنو او تبصرو کې مراعات کړي، دا ستا د شخصیت ترجماني کوي. دا زموږ د دین او د شریعت غوښتنه ده، دا د اسلام یو فرموده ده او حیا د ایمان یو برخه ده. الله تعالی دې موږ او تاسې او ځوان کول او زموږ اولادونو ته توفیق ورکړي چې د ښو اخلاقو او حیا ژوندي مثالونه وګرځېږو او په هر ځای او هر مورد کې او په هر ډګر کې او د هر چا په وړاندې ښه اخلاق او حیا خپله کړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ ورور قدوسي لمتحدة عرب الإمارات د صدیق او د عمر زد ټول ته قربان شم تر تر مال او سر ته احمدي محمدي ته نبي خير البشر تل پچغو ژاړي صداقت شفاعت غاړي تل پچغو